دنیا چې الله پیدا کړې ده نو دوه څیزونه الله دنیا سره لازم پیدا کړي دي، یو شیطان او د انسان نفس، او بل خوا د رحمت فرشتې او پیغمبران. شیطان او نفس دا یو طرف ته دي، او د الله فرشتې او پیغمبران، او بیا په پیغمبرانو کتابونه دا بل طرف ته دي. شیطان او نفس په سړي زور لګوي چې د الله نه یې لرې کړي، او الله د خپلو فرشتو او د پیغمبرانو په ذریعه زور لګوي چې دا انسان ځان ته رانږدې کړي. دا مقابله شروع ده. د شیطان او د نفس زور ته باطل وای، او د پیغمبرانو او د فرشتو زور ته حق وای. نو ظاهر کې کله حق له غلبه راشي ظاهر، او کله باطل له غلبه راشي. خو قرآن شریف کې الله فرمایي چې اخیری انجام د حق د غلبې دی، او باطل به همیشه دپاره ختمیږي. یعنی نتیجه د حق د بری کېدو ده او د باطل د ختمېدو ده. د دنیا تاریخ که تاسو که د حضرت نوح علیه السلام نه شروع که، د باطل څونه غلبه راغلې وه چې نوح علیه السلام غریب بهر ته نشو وتی، ټوقې به یې ورپورې کولې او خنداګانې به یې ورپورې کولې، او د ده به دعوت کو. 9,500 کاله خپل قوم ته تبلیغ کړی و. 9,500 کاله لږ شی نه دی. یو سړی یو ورځ په خبرو تنګېږي، یو 2 ورځې به وکړي، یو میاشت به وکړي، او بیا تنګ شي. 9,500 کاله ده د قوم خیر لټاو، او دې قوم 9,500 کاله ده پورې خنداګانې کړې دي، وهلې دي، کنځلې ورپسې کړي دي، او سپکاوی یې وله کړی دی. او چې د الله په حکم کله بیا نوح علیه السلام کشتی جوړوله، نو دې خندا ته یې ګوره چې په کشتی کې به یې وله متیازې کولې او ټوقې به یې کولې. اوس پورې پیغمبر وې، اوس ترکان شوې. اوس خو تا وې زه پیغمبر یم، اوس دې ترکاني شروع کړه او کشتی جوړې. دا ټوقې او خنداګانې کولې، او راتلل به د ورځې او د شپې، او د نوح علیه السلام په کشتی کې به یې متیازې کولې او غل به یې پکې کول. یا الله، نوح علیه السلام خدای ته لاس پورته که پروردګاره دا خو زه په لوی غضب اخته د دې قوم د لاسه، د خدای له طرف نه رحمت دی، خو د قوم د طرف نه لوی غصه ده. دا کشتی خو ما ستا په حکم جوړه کړه، او تا راته ووایي چې زه به په دوی سیلاب راولم، او تو مسلمانان به دې کشتی ته خېجې. دې کې به څوک وخت تېروي؟ دا خو ټول د اودسماتې نه ډکه ده، او ډیران به یې کته او راوړه کشتی کې به یې چو، او ګندګي به یې د دنیا کتله به یې هغې کې اچوله، او څاروی به یې مردار کته راوړه به یې کشتی کې به یې اچوله. پروردګاره دې کشتی کې به زه وخت سینګ تېروم، دې ته به سینګ خېجم، دا پاکه کم او که زه څه وکم؟ ما درته ووایي غلبه د چای د حق. په مسلمان ازمایشي مسلمان پیدا په دنیا کې دیله دی چې په ده به امتحانونه راځي، کله به بیماری پې راځي، دا به خامخا راځي، او کله به په ده باندې د بندره طرف نه تکلیف راځي، او کله به په ده باندې مالی مشکلات راځي، او کله به په ده باندې د خدای له طرف نه ازمایشونه راځي، دا به خامخا راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء، وی د ټولو خلقو نه زیات په ازمایش او د دنیا په کړاوونو کې پیغمبران پراته دي. حضرت ایوب علیه السلام ته وګوره څنګه بیماری په غریب تېره شو. حضرت یونس علیه السلام ته وګوره د کب ګېډې ته ورسېد، ګېډه د کب وله جیل خانه شوه. نو اشد الناس بلاء الانبیاء، د دنیا مصیبتونو او تکلیفونه سخت په پیغمبرانو راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې پیغمبر ته څوک زیات نږدې دی هغه مره به تکلیفونه په هغه راځي. بعضې خلک مونږ ته راشي شکایت وکړي، یاره جي ما خو مونځ اودس شروع کړی دی، او زکات هم ورکوم، او صدقه هم ورکوم، او روجې هم نیسم، او ذکر و اذکار هم کوم، او جي طبیعت مې قصه مې ګډه وډه شوې ده. کله مالی تاوان کې ګیرم، بیماری هم را باندې راځي، بچي مې هم نه جوړی، او چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و. مونږ وایو دا د نیکۍ د قبولیت نښه ده، نیکي دې قبوله ده. خدای دې ځان ته نږدې کوي،
او دا یاد ساتئ رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی کہ دا دنیا تکلیف پہ انسان راغی و دے پہ صبر کئی اللہ پہ دا دن گناہ رجائی او دا خیرت مرتبے پہ خدا پاک بلند ہے. یو صحابی نبی علیہ السلام مبارک سرناستو او پیغمبر علیہ السلام دا تکلیفون او دا مصیبتون ذکر کاو. صحابی و تسوئی ومل اسقام یا رسول اللہ دا اللہ رسول بیمارے سے توئی واللہ ما مرستو قطو قسم پا خدای کا پا ما کو چتم تکلیف راغلی بیماری پا کسے توئی. حضور پاک و تفرمائی قم عنا فا انکا لست مننا منگ نا پاسا زمونگ دا ڈلے پاسا شابا زمونگ دا ڈلے نو خام خواہ تکلیف بدر باندے رازی نا مال بم رازی او دا بدن بم رازی او پا اولاد کے بدم رازی. یو صحابیو دا آگا بی بیو دا دوار یو بل سر دیر مین و محبتو دمر محبتو دا دوار یو بل سر چه لکه دا خخاوند او دا خخد یو بل سر کم مین و محبتی او خدم دا دی خاوند دیر اخوخوا او دا خاوند دا دی خدم دا خپل خاوند دیر زیاد خوخوا او دا خد دا دی خاوند دیر زیاد خدمت بکاو چه کور تا برادن نشو بس لوٹا بیوتا لاس کی نیولی وان ڈوڑے بیوتا لاس کی نیولی وان کده با دخلین خبرن نویستنو خدی بولا شیراز غلاو دقا رنگی دا دی خاوندم دا خد خوخوا چه دا خد دخلین بٹکی نوتی چه دا بولا فورا نغا پورا کاو دا مین جن دی یو بل سر تیره دا یو دل سر دوار کور کی یو بل سر ناستی دا خاوند دی خد تاوی وی خد دا سیمین با دا چا یو بل سری لکا زموستا چه دا یرا وی گمان نکو دما ستا یو بل سره ډیر محبت او ډیر مینه وای خاوند ستا لګه کم ده نه خدای دا سوي نو کوس مې درته یو شی یاد کې یو خبره مې درته وي به نه منې وې ستا خبره نه منې ته خو ماته لاس په نامه ولاړ او زما هر خدمت کې او زه به ستا خبره نه منم قیسه اوږده خو دې درته بالاختصار ویم وی وایه څه وی وی واده وکړه وی واده مې ده در سره وی ګورې اسې نه واده وکړې او بیا راله هغه خپله خبره پوره نه کړې وی ګوره بې وادې زه ستا خبره پوره کوم او چې تا رانه واده واخېسته نو خامخا به پوره کوم وی ښه ماله طلاق راکړه ما جدا کړ خاوند حق دک حیران شو ښځې لیونی که روغې چې چېرته در باندې شو زما نه څه نیمګړتیا محسوسه نه زه دې بدې شم نه خوښ مې ډوډۍ دله راوړم او ډوډۍ م راوړې جامه چې تا کومه غوښتې ده دله راوړم او هغه م راوړې په مانځه او دستې نه یم خوښ نو مونځ او دس روجې م نیسم وایي نه دینداره مې په دیندارۍ مې م خوښې غوسه قسم چېرته مې درته خوړلی دی غوسه مې درته کړې ده وهل ټکول وایي نه دا دې م نه دي کړې بیا طلاق ولې غواړې بس وی ګوره زما ستا خبره ده تا ما ته ووایې چې کوم شی غواړې در کوم بدل او ما د نو طلاق غوښتې ما طلاق ده وی بل سب څوک دی خوښ دي وی ښځه ورته وي زما دی د الله په ذات قسم یې که په دنیا کې مې ستا نه بل څوک زیات خوښي ښه نو چې زه طلاق درکړم زما نه دي بغیر بل څوک خوښ هم نه دي ته به کې څه زه خو دې حیران کړم څه دې ضرورت دی وایه څه نیمګړتیا دې ما نه لیدلي ما ته هغه وه چې دله پوره کړم او که زما په ذات کې د څه نیمګړتیا نو بیا مو وایه چې دله پوره کړم او که زه دې نیم خوښ او اسې زما د مخ د وجې نه وی چې ته مې خوښې نو ام وایه زه پرې نه خفه کېږم بیا هم طلاق در کوم نه یم خوښ ټیک ته بل څوک به دې خوښي وی دا ټول نشته زه درته د الله په ذات قسم خورم چې خوښ مې مې هر څه مې پوره کې او چې څه مې ویلي دي زما نه په دې مخ د ځمکه بل څوک ستا نه زیات خوښ هم نه دي په بندګانو کې نبي علیه السلام نه پس خو بس تا یو ټکی ووي او زه حقه ټکي متعلق تا نه طلاق غواړم وی ښه داسې کار دی راځه چې دوی نبي علیه السلام سره مشوره کوو حضور پاک مبارک کو جم دے موجود دے هغه نه تاسو کو ته هم خپله خبره وکړې زه به م وکړم کوي چې طلاق ولا ورکه خو ډېره ښه ده او کوي چې م ورکوه نه بدل دوی دا چې دواړه روان دي سړی ډېر فکرمند دی چې خدای دا څه په مصیبت کې مبتلا شو ښځه څه دماغو کې رالل څه چلو شو په لاره روان دي د خاوند خو ټینشن کې دی سوچ کې دی فکر کې دی یو تینده کې وخوړه او په ځمکه راپرېوت او چې راپرېوت دا وجود یې وینې شو او وینه ترې روانه شوه دې ښځې زر لاس ورکړه ور اوچت یې کړه او وینه یې پاکه کړه راځه سړي وایي طلاق نه غواړم یا ښځې څه مسله دې جوړه کړې ده ته روغه یې وی او روغه
نو تا خو زه په مخه کړم چې نبي علیه السلام نه تپوس کو اوس وی طلاق نه غواړم څه چلو شو وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یو حدیث اورېده حضور پاک فرمایي چې کوم انسان باندې په دنیا کې تکلیف نه راځي بیماری او کړاو نه راځي دی د خدای نه لرې دی خدای ته نږدې نه دی نو ما په تا چې ته بیماري نه ده لیدې درد مې د باندې نه دی لیدې تکلیف مې د باندې نه ولیدې نور خو ډېر ښې زما ډېر خوښ یې ډېر ښه شته ډېر زما خدمت کوې خو دا مې در کې نه ولیدې نو ما چې د خدای نه لرې دا خاوند نو زه پې څه کوم د خدای نه لرې دی زه به پې څه کوم خو صحابیات وو که نه هغه خلک وو بیبیان هم د نبي علیه السلام صحابه وې صحابیات وو نو ما چې د خدای نه لرې نو زه در باندې څه کوم چې درز دی وخوړه وینه در نه وورته که نه نو پته ولګېده چې خدای ته نږدې نه غواړم طلاق اشد الناس بلاء د ټولو خلکو نه زیات تکلیف او مصیبت په پیغمبرانو راځي الانبیا ثم الامثل فالامثل نو ډېر خلک راشي یاره جي چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و اوس مې تهجد شروع کړی د تسبیح مې لاس کې هغې چې ذکر و اذکار کوم علماو سره ناسته پاسته کوم تاسو درس لم کله کله راشم او جي بیا هم کله بچې نه جوړه او کله په تکلیف کې یم او کله ذهني ټینشن ویم دا د قبولیت نښه ده پوه شه چې دا اعمال د الله ته قبول دي الله دې ځان ته نږدې کوي او پیغمبر ته دې نږدې کوي او چې څومره خلک الله او پیغمبر ته نږدې وي د دنیا تکلیفونه به راځي یو سړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض کوي د الله رسول هم زما در سره ډېره زیاته مینه ده اوره دې حدیث ته متوجه وی ته رښتیا وی وی ښه که ما سره دې مینه نو د فقر او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه که ما سره دې مینه نو د فقر او د غربت او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه چې د کوم انسان ما سره مینه زیاته ده نو هغه ته به تکلیفونه او مصیبتونه داسې په منډه ور روانې لکه سیلاب چې خپلې منتها ته په منډه روانې دا به نه وی چې دا جوړ د خدای زه بدي شم که ته پکې چغې وې او فریادونه کې نو واقعي چې بیا دا تکلیف د خدای قهر او غضب دی او که ته پکې صبر کې او وی چې دا تکلیف د الله نه دی الله راوسته او الله به یې لر کوي دا د خدای قهر نه دی دا د خدای رحم دی خدای دې ځان ته نږدې کوي